السلام علیکم. څنګه مینوالو خیر طبیعتونه وخیری مینوالو زه ستاسو د ټولو نه بیا هم ډېره بخښنه غواړم، ډېره معافي غواړم. ما ستاسو د ټولو نه ده منلې او ما د خپل زړه او ما د هغه منلې وه. مینوالو کومې خبرې چې ما وکړلې، کومې خبرې ما تاسو ما مراد ته ما په وټساپ باندې ولېږلې هغه چې دی هغه په یوټیوب باندې خورې کړې. ما پسې مسعود او ما پسې مراد او د هغه خویندې او د هغه نوې ښځه بېګا راغللو 2 بجې وې او زه چې دی نو زه قسم ووالم او ما باندې ظلم زیاتی وکړو. مینهواله تاسو ما ته وایئ دی ما په یو حال کې نه پرېږدي. زه څه وکړم د خپلو 3 بچو سره یې پرېږدم، نه مې څه ګناه کړې نه مې څه خطا کړې ده، زه یې پرېږدم په ما باندې ښځه وکړله. زه یې 3مه ښځه م دی 4مه ښځه وکړه. مینهوالو تاسو ما ته ووایئ چې زه آخر څه کوم، داسې ښه کار وکړم یا د انصاف کار وکړم چې دی زما نه واوړي. دی خو زما زندګي نه پرېږدي، نه مې په خوشحالۍ کې پرېږدي او نه مې په خفګان کې پرېږدي. مینهوالو قسم دی زه تنګه شوې یم. لا اله الا الله محمد رسول الله. زه چې زه خپل ځان مړ کړمه د داسې بې غیرته داسې کنجرانو د لاسه چې زما زندګي در په در ده. زما په سر باندې څوک سپورټ نه کوي، نه څوک ودرېږي. خدایا مینهوالو تاسو په خپله زما دا سکون نه ووینئ چې دا دې بېګا دا داسې چل کړی دی. نه وګورئ ورته دې لاس ته مې وګورئ، دې ځای ته مې وګورئ، دا ځای مې وګورئ، دا ځای دا وګورئ، دا ټولو دا یو ځای مې وګورئ، هغو دا غبر مې وګورئ. داسې نور ځګونه دي چې د ښوولو نه دي، نه یې زه ښوولی شم. زما خپه چې ده زما خپه مکمل دا دې کریک ته دا دې ماته ده، په ځای کې وتې ده، دا دې دواړه ځای کې وختې ده. ما پسې مسعود او ما پسې مراد راغه، د مراد خویندې وې 2 ورسره او یو ورسره هغه نوې ښځه یې وه په ما باندې راکېښودلو. د خدای د رسول لپاره د چا د خفګان نه مذاق مه جوړوئ. ستاسو یې د خدای د کلام په سر قسمي چې سم نسج کولی شئ سم کوئ، غلط مه کوئ. مینهوالو تاسو ما سره ودرېږئ، تاسو ما سره سپورټ وکړئ چې زه اخر داسې کوم کار وکړمه چې داسې بې غیرتو نه داسې کنجرانو نه زما خلاصی وشي. مینهوالو د خدای دپاره ما سره ملګرتیا وکړئ. زه لایف راغلم په دې وجه باندې چې ما یې ویمه دغه شان زه درته خبره وکړمه. دغه شان ما خو نه څه ګناه کړی وه، نه څه خطا کړی، زه خپله زندګي تېرومه، نه مې کیس کړی، نه په میډیا راغلم. زه غلې کېناستم، ما یې خیر ده چې مراد په ما وکړه، دا به زما په نصیب باندې لیکلی شوي وه. مسعود رالم دمکیانې راکوي، مسعود راته وایي زه به دې ولمه، زه به دې ولمه، نه به دې پرېږدمه. مراد په بېله باندې ماله دمکیانې راکوي. نو زه اخر داسې کم طرف ته لاړه شم، زه داسې کم طرف ته داسې لاره اختیار کړمه چې ما نه داسې خلک ما نه واوړي. تاسو هغو له سپورټ ورکوئ، تاسو ورته کمنټسونه کوئ، تاسو لایکونه ورکوئ، په داسې بې غیرته باندې تاسو نالت وروئ چې د نور تور سره ظلمونه زیاتې نه کېږي. زما یو پیر نه شوه چې زه لایف راځمه. ما ته مې خور ما ته ټول وی لایف مه راځه،
ما دا زما مرګریم دي دا زما هر څه دي ما زه د سره خپله دا خبره شیر کوم چې د آخر د زما سره کار څه پاتې دی چې د ما سره داسې کوي آرام په سکون مې نه پرېږدي په خپل ګاډي کې مې په خپل کور کې مې په یو ځای کې زما ځای نشته دی دغه دی د مور کره ناسته یم د مور کره دغه شانتي یم ما څه ویلې راویلې نه وه ما باندې راغلل وی تا ما پسې کنځلې کړي دي وی هغه یوټیوب ته تللی دي وی ته وی ما شرمې په شرم کې به انسان څه وشرمېږي ما ورته دغه ویلي وو ما یې مراده ما کې د څه کم او ما خو تا چېرته د ظلم زیاتې ما ورته خفه کړی م نه چې دا کال یو نیم کال وشو تا کو ویلي مور کره لاړه چې مور کره تللی یم چې مور کره مزه زه مور کره نه یم تللی دغه شانتي په ما باندې دې داسې ظلمونه زیاتې کوي آخر تر کمې پورې به د یوې زندګي تباه کوي د بلې به زندګي تباه کوي زه چې دی نن زه دا د څلورمه ښځه شوم دا فاطمه جینۍ دا 2 نمبر جینۍ دا واده شوې وه یو په ثوابۍ ګمبد کې او یو واده شوې وه په دغه کې په پېښور کې د هغو دواړو د سړو نه ځان خلاص کو او بیا چې دی د مراد سره واده وکړو دا زما د خدای دپاره یوه لاره وښیي چې اخر زه کومه لاره اختیار کړم چې د دې خلکو نه او د دې خلکو نه زما خلاصی وشي مینهواله چې څوک څوک په ما باندې خفه کېږي دا ویډیو د خدای دپاره شیر کوي دا چې څومره شیر کولی شي نو دا شیر کوي زما نور مکمل وجود زما ټول مکمل شاته مخې ته وجود ټول مکمل شین شین دی مسعود او مراد او دغه شانتي ښځې ورسره وي راغلل او دې ټولو زه ووالمه خو زه سبا لاسې مثال خبره کوم یا تاڼې ته ځم یا کیس داخلومه وړومبی بد به راباندې تاسو وایئ چې هغه دی بیا یې دا دې خپل کارنامې شروع کړي د دې د وجې نه زه ځان نه څوک نه خفه کوم کو په ما ښه تېرېږي او کو بده تېرېږي زه په ځان تېرومه د 3 بچو سره د زه پرېږدمه د 3 بچو سره چې دی نو د دغه شان په ما ظلم زیاتی وکړو زه هغوږ نه کوم د خدای د رسول لپاره د کعبې شریفې دپاره چې د چا څه مجبوري تاسو نه شئ کتی نو تاسو پسې خاندئ ما غلط کمنټسونه مه ورکوئ زه چې څه لګیا یم دړه ته درده لګیا یم ما سره چې سم شي ما سره ډېر بد شوي دي زه د خدای نه زه ستاسو نه انصاف غواړم او 2 ورسره نوکران وو یو تی جاوید نوم دی یو تی پلک نیاز نوم دی او د مسعود سره خپل نوکران وو یو نالمګیر نوم دی او د بل نه دغه نوم دی یو نالمګیر نوم دی او د بل نه سرونه څنګه دی دغه نوم رالنه راځه خو 4 د هغه سره د 2 د هغه سره نوکرانو 2 د بل سره مسعود او دغه شان هغه راباندې راغی د خدای دپاره تاسو ما سره ودرېږئ ما سره سپورټ وکئ کوم ما جایزه کړې کوم ما ناجایزه کړې ده خو ما سره داسې دا ظلمونه کوي تر کومې پورې به زه ظلمونه برداشت کوم خو زما سره داسې ظلمونه کوي قسم به خدای تاسو ته خو زه سم نه شم ویلی نه هغو ته زه څه ویلی شم ولې چې زه کې یوازې یم ما به خپل ځان به ما ختم کړی ما به خپل ځان ویشتی د داسې زندګۍ نه زما مرګ ښه دی چې زه مړه شم هیله به دا هره ټوله کاتمه ختمه شي دا ګورې زما خپې ته زما خپې د کمرې نه حالت بهر ته چې دغه پورې راکاږلمه ده بهر د دروازې پورې او دغه شان دي چې دی نو په لتو په سوکانو باندې په تمانچه باندې
په دې باندې چې دی نو سوالمه زما خویندرونو مور چغې والې ما له د خدای دپاره تاسو په کمنټس کې مشوره راکړئ چې زه اخر داسې څه وکوه د ما سره وکړه که نه د ما سره وکړله زما په بچو په ما باندې خاورې واړولې دغه شان په ما باندې ښځه وکړله ما سمونه ویلو زه چې دې په ښه لاره ناست یم ما نه په ښه لاره باندې ولې نه کیني چې دی نو دی دا دي زما وایسونه زما خبرې زما ریکارډینګونه دی دا دي وره راوباسم نیټونو لی ورکوي کومه هر څه کړي دي ما ته د په خوله کړي دي خدای دې په ما باندې داسې یو کار نه کوي چې زه د ځان نه وکړمه دا خو سړی نه دا خو یو اجړا انسان و اجړا به طلاقه وي دغه شانتې چې دی نو ما پسې مسعود هم راغی مراد هم راغی او داسې کار یې را سره وکړو د خدای د رسول لپاره دا ویډیو شیر کوي خیر دی کو زما نوم بدنام دی ولې چې په ما باندې د ډمې نوم پروت دی زه نیلم یمه داسې ما وګڼې لکه زه چې نیلم نه یم زه خیر دی د کور یو بني ادمه تور سر یمه زما سر تور دی تاسو ما سر د خدای دپاره سپورټ وکړئ چې زما په سر باندې زیاته حیاسا سر پرېوځي مینه ماله زه دې 2 میاشتو کې لایف نه راتلم ما د هغه د واده ویډیوګانې مو کتې ما د هغه جنجونه مو کتل ما د هغه هر څه وکتلو خو چې دی نو بېګا دغه شانتې کار یې را سره وکړو زه د ډېره سوخته زه لایف راغلم چې زه اخر داسې کم کار وکړم چې یا ما نه دی واوړي او یا ما سره څه یو د انصاف فیصله ما سره وشي زما د بچو سره وشي مینه والو ما تاسو ته دا خبره وکړله ما دا دي تاسو ته ټول خپل زخمونه وښوله دا وګوره ورته دا ټول لاسونه مې خوږ دي دا لاسونه مې خوږ دي دا ځای مې خوږ دی دا ځای مې خوږ دی دا هغه خپه مې چې ده نو 2 ځایه کرک شوي ده مینه والو خو د خدای دپاره تاسو ما سره سپورټ وکړئ زما دا ویډیو نه څومره شیر کولی شئ شیر کوئ زه د مردان ډي پي او صاحب ته وایم زه چې د عمران خان ته دا درخواست کوم چې ستا په پاکستان کې ډېر زیات ظلم زیاتی شروع دی د خدای د رسول لپاره چې دی زما په خبره باندې تاسو ایکشن واخلئ تاسو ما سره ملګرتیا وکئ زه به د خپلو بچو د خپلو 3 بچو سره به څه کوم چېرته به ځمه مینه والو تاسو ما له حساب لاره راکئ زه مردان ډي پي او صاحب ته وایم زه چې دی زه په کوم ځای کې اوسېږم زه د دې ځای کې تاڼې والا ته درخواست کوم زه ټولو ته کوم زه ټولو ته بې اعتباره یم ما ته پته ده چې څوک هم به ما اعتبار نه کوي خو دې پیر له ما کې هېڅ غلطي نه وه غلطي ټوله په مراد کې وه چې زه یې پرېښودلم او زه یې په پټه کې ساتلی وم زما د پاسې دا جینۍ وکړله ما ورته سمه جینۍ خو به دې کړې وه که نه چې هغه چې ده نو هغه په خپله 2 ځایه واده شوي ده تا سره یې 3م واده دی ما بیا هم غوږ نه کوو 3 بچو سره دې زه په ښه لاره ناست یم د ما نه ولې په ښه لاره نه کښېني سریام چې دی نو سریام دغه ښځه چلی په هم وله په 100,000 روپۍ پالټي کوي هم په 100,000 روپۍ باندې دا غلط کار وله کوي هر نمونه تور سرې سردو داسې چلونه کوي مسعود ماله دمکیانې راکوي ماله دې دمکیانې راکوي ماله نور دمکیانې راکوي زه اخر څه وکړمه چې دومره نه واوړي نه مې په سمه کې پرېږدي او نه مې په غلطه کې پرېږدي مراد بېګا په دې وجه راغی په دمکیانو باندې په دې
ما ته وایي چې ته زما ښځه یې او تا په میډیا باندې ویلي دي چې د سره مې هر څه ختم شول ما لا تاله طلاق نه دی درکړی صحیح ده تا ما له طلاق نه دی راکړی طلاق چې دی زه به چې دی نو تاسو به ما له یو مشوره راکئ ما ته به یوه لاره وښایي زه به هغه شانتي وکړم زما په زړه باندې څه چل کېږي زه نوره لایف نه شم راتلی بس دا زما دا ویډیو شیر کوي بیا هم درته یم د خدای د رسول دپاره او زه درته دا جولۍ نیسم چې د دې دپاره یو انسان پسې چې ښه نشي ویلی ښه ویډیو نشي جوړولی نو غلطه ویډیو مه جوړوئ دا ونیسه لږو مینهوالو زه تاسو ته دا لاس نیسم زه تاسو ته درخواست کوم چې پلیز ما سره د خدای دپاره ما سره ودرېږئ زما سپورټ وکړئ مینهوالو ما سره ودرېږئ ما ستاسو زړونه ګناهګار کړي دي ما ستاسو زړونه خفه کړي دي مینهوالو د خدای د خاطر دپاره ما تاسو ته لاس نیولی خو ما پسې سمه ویډیو جوړوئ خو غلطه ویډیو مه جوړوئ چې د خاوند نوم د خدای دی چې خاوند ښځې ته هر څه وایي ښځه به هغه کوي چې ما به هغه نه کولو زما به وهلو زما به ټکولو زما به د سپي ژوند به ښه زما ژوند به نه و ښه زه چې د مور کره راغلی یم شکر الحمدلله زه د ده نه په غیر خوشحاله یم ما عزتې نه ګاډی علم نه کور علم نه بل څه علم خو دغه شانتې چې دی نو ما دمکیانې راکوي چې تاسو په یوټیوب باندې وشرمولمه نو تاسو ما سره یو مرګتیا وکړئ مینهوالو چې دوه کنجرانو دا بې غیرته خلک چې دي دا په بلې تورسرې باندې ظلم زیاتی ونه کړي زما دا ویډیو د ډېر نه ډېره شیر کړئ او بس د ځان خیال ساتئ د خدای په امان